بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قرآن کریم دا بیان د مخکین شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې د ایمان والو سره الله امداد او نصرت دا شامل وي. الله د ایمان والا داسې نه پرېږدي، صرف دومره دا چې الله د هغې خلکو ته ظاهروالی کوي چې زبانی ایمان او قلبی ایمان دا د چا چا دی. ځکه د ایمان دعوې خو ډېر خلک کوي او بیا د الله رب العزت امداد د چا سره دی چې صرف د ژبې د سر واله دي او که نه د زړه د کومې واله دي. بهرحال دې ځای کې چونکې دا خطاب د یو تفسیر مطابق دا کافرو ته نو د هغې مطابق علما معنا کوي او هغه ډېره مفهوما او عامه معنا ده چې د فتح نه مراد فیصله ده. د فتح نه مراد څه شی شو؟ فیصله. نو قرآن فرمای ان تستفتحوا کتاسو فیصله غواړئ نو فقد جاءکم الفتح تاسو ته خو فیصله راله. فیصله وشوه که نه؟ بس که تاسو فیصله غواړئ نو فیصله خو وشوله. وان تنتهوا او که تاسو منع شوئ د مسلمان سره د جنگ نه یا د کفر د هغې په استقامت او استقرار نه منع شوئ، د کفر باندې م استقرار ونه که نو فهو خیر لکم دا به ستاسو دپاره ډېره ښه وي. یا د مسلمان د مخالفت او د جنگ نه منع شوئ دا به ستاسو دپاره ډېره ښه وي. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ او کنه تاسو دوباره ور سره جنگ کوئ د مسلمان سره نو نعود مونږ به بیا د مسلمان امداد کوو. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا او که تاسو ته په خپلو ډلو باندې په خپل کثرت باندې په خپل ډیروالي باندې
غرور او تکبر وی نو ګوره دا به تاسو ته فایده درنکي ولن تغنی عنکم تاسو ته به فایده درنکي فئتکم ستاسو دا ډلې شیئا ضربر ولو کثرت اگر که تاسو ډیر زیات ولې نه یی د الله په مقابله کې تاسو صحیح ذکا وان الله مع المؤمنین دا الله معیت او ملګرتیا امداد او نصرت دا د چا سره دی دا د ایمان والا سره دی دا سوچ مکوئ چې کنه دا خدا په رقمو مونږ په بیا سیوا راشو نا دا یاد ساتي ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا فیدہ بدرن کی تاسو تا ستاسو دا ڈلی کسرت شیئن ضربر ولو کسرت اگر کبلا شیولی نئی آما پختو ولی پا کسرت سر نئی وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ او بشک اللہ ملگر دے دی ایمان والا او ہمیش دا پارا مسلمان لگ دے دے کافر پا مقابلہ کی مسلمان لگ دے نو اللہ رب العزت دا خبر واضح اکڑا نو دا فتح نا مراد سشش فیصلہ ان تستفتحو کتاسو فیصلہ غاڑی نو فیصلہ خوشوا بس خبر ختم شوا پدی فیصلہ بانی چپ شئی او کنا وَإِن تَنْتَهُ من شوئی دا جنگ ننو دا بس تاس دا پارا گوری خی کنی بلا فیصلہ بی بیا او وَإِن تَعُودُ که دوبارہ راگر زی جنگ تا نو نعود اللہ ویزبت مسلمان امداد بیاو وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِيَاتُكُمْ شَيْءَ تاس تا بس تاسو ڈالا فیدہ درنکی ضربر ولو کسرت اگر کڈیری زکا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بشک اللہ ملگرے دا ایمان والاو دے دا یو قاعدہ او داغی اصول بیان شو دویم قاعدہ دا جہاد او اصول دا جہاد بیانی گی چی داو دا سندا چار سڑے رے بزان لمنڈے وئی او خپل تبا دے کئی او خپل طریقہ کار دے کئی نا گورا مسئلہ دا منز دا نو اللہ پکی پائی کم دا اتفاق دا اتحاد دا یوالی او دا مشروالی مقام خود لے دے چی گورا امام دے اور پسی مقتدیان دی دا ٹول اور پسی روان دی بیاو گورا چی جمعہ دا نو بیا لازمہ دا بیا چی اختر دے نو بیا دا غسی نورم دا غینا بہتر دے نو دا یو طریقہ کار بوی دا ہر شی اصول بوی پاغ اصول بانے بزیو پاغ اصول پاغ طریقہ کار بروانے گی زان لبے نڈنگے نبا زان لسوبائے یو طریقہ کار بوی اصول بوی او آغا دویم قانون دارے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ بیا پا یا ایوہا الذین آمنوا سرام اید ایمان والو تاسو تابداریو کئی اطیعوا اللہ دا اللہ تابدار اسی گئی ورسولہو دا اللہ دا پیغمبر تابدار اسی گئی اگا چی تاسو تسو حکم کئی تاسو موائے چی ارداو زمان دا تابع برابر ندے تاسو دا موائے چی داو زمان دا رائے برابر ندے تاسو دا موائے چی دا منگ نشو کولے نانا کلچی دا امیر حکم راگے دا امیر دے اطاعت زائر راگے بیا بہار سرست کے دا امیر اطاعت بکے نو دلتم قرآن وئی یا ایوہا الذین آمنو اید ایمان والو اطیعوا اللہ لمبنے خبر دارا اسنا چی دا یو پزائی بانی خکار پزائی بل دا کوئی دا خر پزائی کلالو نداغی تکی جہاد و مخالفت دا اللہ دا نونشی تکی جہاد و مخالفت دا پیغمبر دا نونشی
اطیعوا الله ورسوله تاسو تابعداري د الله وکئ چې الله کوم حکم تاسو لرا لېږلی دی د هغې تابعداري وکئ ورسوله او د الله د پیغمبر تابعداري وکئ ولا تولوا عنه ګوره اسې انسان سوچو کی که نه چې دومره لویه اهمه مسله کې د الله د نبي د طریقې نه مخ اړولو ته دا نه دي ویلي چې یاره ته بس حکمت ته وګوره خیر د پیغمبر خبرې ته مه ګوره قرآن دا نه وایي حکمت ته وګوره او د پیغمبر خبرې ته مه ګوره په دومره لویه اهمه مسله کې چې مسله د جهاد ده الله حکم دا کوي چې اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه د الله او د الله د رسول د طریقې نه او د اصولو نه به مخ نه اړئ ستا به جهاد اله جهادي ستا به کامیاب جهاد اله یي چې کله پکې دا اصول ته قائم ساتي نو قرآن ځکه وایي ورسوله د الله د پیغمبر تابعداري وکئ ولا تولوا عنه ولا تولوا عنه تاسو مخ ماړوئ د ده نه په کار خدا وه چې عنهما یې لګولې وې د دواړو نه که نه ولا تولوا عنهما ظاهر کی مطابقت به داسې خوړه اطیعوا الله ورسوله تابعداري د الله نو دوه اشیا ذکر شول په اطاعت کې یو د الله ذات یو د رسول الله معلومیږي دا چې د الله اطاعت دا ځان له یو اصول دي او د رسول اطاعت دا ځان له دی ها لازم او ملزوم دي لازم او منظوم دي دا سینه چې د الله اطاعت کوم د رسول نه کوم د رسول اطاعت کوم د الله نه کوم دا نه چلیږي اطیعوا الله ورسوله لکه څنګه چې د زړه او د دماغو تعلق دومره دی چې ستا د عقل ستا د سوچ ستا د فهم نسبت څه ته کېږي دماغو ته کېږي حالانکې دا د زړه کار دی دومره لازم ملزوم دی اطاعت د الله او اطاعت د رسول خو ګوره دماغ ځان لري زړه ځان لري خو دومره دا لازم ملزوم دی چې هغه یو ګرځېدلي دي خیال راغی خبرې ته نو قرآن کریم دا مسئلہ بیانی اطیعوا اللہ ورسولہ تاسو تابعداری دا اللہ او دا اللہ دا رسولو کئی او دوارو تے بیا سویلی ولا تولو عنہو ضمیر دا واحد داغی نسبت کڑے دے بیا دیزے کہ عجیبہ خبر ہے علماء
بعض خلک دا سوچ لري او د هغه یو ځان له دنیا وي چې مونږ د پیغمبر ځکه منو چې الله راته ویلي چې د ده ومنئ، الله راته ویلي چې د ده ومنئ. نو الله خو تا ته براه راست نه دي ویلي که نه؟ ته چې دا وایې چې ما ته الله ویلي دي نو تا ته الله براه راست ویلي. که دا خبره تا ته رسول الله راستولی ده را رسولی ده، که تا ته رسول الله دا خبره نه وی راستولی، تا ته د الله خبره معلومې ده، تو به اول د رسول الله منې نو هله به د الله منلو ته بیا تیارېږي. چې د رسول الله نه مني نو بیا خو ته د الله نه مني. ته به رسول مني، د رسول تابعداري به کې، ځکه تا ته رسول د الله خبر را رسولي، تا ته خو بذات خود وحی نه کېږي چې ته مونږ ته الله ویلي چې د رسول ومنئ نو ځکه مونږ د رسول، نو دا رسول خو تا د منځه وویسته، د ده حیثیت خو تا ختم که نه. دا رسول مونږ ته د الله خبره را رسولی ده، نو که مونږ رسول نه منو نو مونږ الله نه منو. مونږ الله خو نه دی لیدلی، مونږ د الله خبرې خو نه دی اورېدلي، مونږ د الله د طرف نه وحي خو د هغې احساس مونږ ته نشي راتلی، د هغې سوچ مونږ نشو کولی. دا خو رسول مونږ ته ویلي چې الله ویلي دي نو مونږ ځکه یې منو. که مونږ ته رسول الله نه وی ښودلی نو مونږ الله منه؟ مونږ خو د الله نه غافله وو، مونږ خو د الله رب العزت د ذات منکر به وو، مونږ خو به د الله د ذات د څومره خبرې خو مونږ ته رسول الله ښودلی دي نو مونږ ځکه الله مونږ ته چا را پېژندلی دی؟ مونږ ته رسول الله را پېژندلی دی. مونږ ته د الله د ذات صفات چا را پېژندلي؟ رسول الله را پېژندلي. نو چې مونږ پر رسول باندې اول ایمان دی، ورپسې چې کم دی د رسول په ذریعه مونږ د الله په ذات ایمان لرلی دی. ځکه چې الله خو مونږ نه لیدلی دی، نه د الله د وحی نزول کړی دی چې کنې برای راست مونږ د رسول الله په ذریعه باندې د الله ذات پېژندلی دی. کله چې ګوره د اثبات د رسالت مسئله کیږي، اثبات د رسالت مسئله کیږي نو د سورې فاتحې د هر آیت نه، د سورې فاتحې د هر آیت نه اثبات د رسالت کوي علما. څنګه؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفتونه د خدایتوب چا لره دي؟ خاص الله لره دي چې پالون کې د مخلوقات دی. دا صفتونه که مونږ ته پیغمبر نه وی ښودلی نو مونږ رب العالمین نه پیژنده. خو پیغمبر صفات د الله مونږ ته بیان کړو، مونږ الله وپېژنده. تا ته استاذ قرآن نه دی ښودلی نو ته په قرآن پوهېږي؟ په قرآن باندې ایمان خو به تعالی راړې، هله به پې پوهېږي چې تا ته څوک وښیي، تا ته څوک د قرآن فضایل، مسائل، احکام، د هغې عقاید هغه وښیي نو ته په ایمان راړې. داسې ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان. بهر حال خبره مې دې پورې کوله چې رسول د منځه مستثنا کول چې یاره مونږ ته الله ویلي د پیغمبر ومنئ نو ځکه مونږ د پیغمبر منو. کې پیغمبر مونږ نه منه، نعوذ بالله، نه، مونږ ته رسول الله ویلي دي چې الله ومنئ نو ځکه مونږ د الله د منلو قایل شو. الرحمن الرحیم کې بیا اثبات د رسالت دی. مونږ د الله رحمانیت او رحیمیت نه پیژنده که پیغمبر نه وی. په مالک یوم الدین کې بیا اثبات د رسالت دی. په ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله مونږ ستا عبادت کې ستا نه مدد غواړو. مونږ ته د الله د عبادت طریقې راتلې، مونږ الله پېژندلی نو. د الله پیغمبر که نه وی راغلی مونږ د الله عبادت نشو کولی. څوک د ځان الله عبادتونه داسې د الله پیغمبر راغی مونږ له د عبادت طریقې وښودې، د الله پیغمبر راغی مونږ ته د الله نه د غوښتو طریقې وښودې، مونږ ته الله راوپېژنده. بهرحال نو د سورې فاتحې د هر آیات نه اثبات د رسالت کېږي. نو اثبات د رسالت اول چې تا رسول منلی نه دی نو تا الله منلی نه شي. رسول به رسول منی، داسې نه ده چې الله ویلي دي نو منې به
تا ته الله ویلي کم ځینې تا ته خو چې د قرآن کومه خبره را رسېدلې ده دا هم د رسول په ذریعه را رسېدلې ده دا هم د حدیث په ذریعه تا ته را رسېدلې نن که زما او ستا مخې ته قرآن پروت دی دا هم د حدیثو متواترو په ذریعه ما او تا ته را رسېدلی دی دا قرآن به ما او تا ته چا بیانولو خو پیغمبر بیان که نو د پیغمبر نه صحابه واغېسته نو د صحابهو نه راتله تر دې وخته پورې هغه راورسېده که دا پیغمبر بیان د دې نوی کړی مونږ ته به قرآن پته وه ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایمان نو قرآن ځکه وایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تاسو تابعداري د الله کوي ورسوله د پیغمبر کوي ولا تولوا عنه ګورخه ما وړی تاسو عنه د دنا او د چانا او د دې عنه ضمیر فرق را لوکا چې د عنه ضمیر نه مراد ستا سره که یو وی چې د الله نه نو رسول دې پرېښود که وی د رسول نه نو الله دې پرېښود ولا تولوا عنه ګوره دا دومره لازم ملزوم دي چې الله په ضمیر د واحد سره ذکر کړل دومره لازم ملزوم دی لکه ما درته مثال د زړه او د دماغو درکه دومره لازم ملزوم دی چې الله یو ضمیر ذکر کوي چې تابعداري د الله دا تابعداري د پیغمبر ده تابعداري د پیغمبر تابعداري د الله ده من یطع الرسول فقد اطاع الله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون بهرحال الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د قرآن او د سنت تابعداري نصیب کی د الله او د رسول تابعداري دی الله مونږ او تاسو ته نصیب وګرځي بعض بیماران دي د دعاګانو درخواستونه کړي الله شفای کامل عاجل نصیب کی څومره مسلمانان وفات شوي دي الله مغفرت او بخنه نصیب کی خصوصا دا بل چې کوم عاجز مرحوم وفات وا الله دې مغفرت او بخنه نصیب کی زمونږ یو ملګری دی یو کې کې لندن کې هغه د دعاګانو درخواستونه کړي الله رب العزت د مشکلات او پریشانی لري کې نورم څومره زمونږه مسافر دي د کلی دي او دارنګي د ملګری دي د نورو ځایونو دي الله رب العزت دې د خوشحالۍ زندګۍ نصیبه کړي او چاته چې پریشانی دي الله دې پریشانی ختم کړي او په هغه مسافرۍ زندګۍ کې دې الله د خوشحالو زندګو سره مخامخ کړي او د پریشانونو دې الله بچو محفوظ کړي وصلی الله